سلامونه هیله در ښه به یاست. دا ویډیو تر پایه پورې واورئ. زما او زما د ټولو ملګرو په مبارزه به مو بشپړ سر خلاصوی وي. بیا به د خلکو په خبرو نه غولیږئ. د قرآن کریم د سورة یونس درشپېته مبارک آیات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین آمنوا وکانوا یتقون. الله جل جلاله وایي چې خبردار زما پر ولیانو باندې نه ویره سته او نه هم غم. دا ولیان څوک دي؟ والذین آمنو، دغه کسان چې پر الله تعالی ایمان راوړی دی، پر خدای جل جلاله ایمان راوړی دی. الله جل جلاله څوک شریک نه نیسي او یتقون دوی پرهیزګاران دي. الله تعالی واضح وایي زما پر ولیانو باندې بیره نسته، غم نسته. دا هغه څوک دي چې پر الله ایمان راوړی دي او دوی متقیان دي، پرهیزګاران دي، تقوا لري، تقوا کوي. د دغه آیات مبارک تفسیر په لومړي کمنټ کې مکمل درته ږدم، بیا تاسې تفسیر یې واورئ، البته ویې ولولئ. معنی دا چې د الله تعالی ولیان له الله څخه پرته له بنده څخه نه بیریږي. پر دوی باندې داسې غم نه راځي چې دوی له غمه څخه وویریږي. دوی د دنیوي چارو څخه ځان لرې کړی وي، ځان یوازې الله ته سپارلی وي. تقوا لري. تقوا څه ده؟ له ټولو ښکاره ګناهونو څخه، له ټولو لویو کوچني ګناهونو څخه به ځان ساتي، ځان به یې ساتلی وي. زړه، ځان، روح، فکر، پښې، لاسونه، سترګې، خوله، هر څه به یې ساتلي. ګېډه، نس، خېټه له حرامو څخه دا بیا څه ساتلي. یعنې چې په یو شي کې یو شبهه، یو ذره، یو کوچنی شک ورته موجود وي چې دا شی به ګناه ولري، هغه نه کوي، ځان ورڅخه ساتي. دا ولیان دي، دا زما ولیان دي، دا د الله ولیان دي، دا زموږ ولیان دي، دا زموږ قرآن چې ویلي هغه ولیان دي، دا چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ویلي دا دغه ولیان دي، دا چې موږ ورته ژمن یو دا دغه ولیان دي. دا که په ساده کروندګر کې دغسې درجې وي، که په یو عالم کې دغه درجې وي، که په یو آهنګر کې دغه درجې وي، که په یو خبریال کې دغه درجې وي، که په یو دکاندار کې دغه درجې وي، که په یو خور کې دغه درجې وي، که په یو ډاکټر کې دغه درجې وي، که په یو نرس کې دغه درجې وي، که په یو موټر چلوونکي دغه درجې وي. یعنې په دې نړۍ کې چې کم کسبونه والا دي چې په هر چا کې دغسې درجې وي چې دوی د الله تعالی متقیان وي، تقوا یې اختیار کړې وي، دا ولیان دي. زه په چا کار لرم؟ دا دربارو والا دا غله دي، دا غله دي چې ورسې دروغ راته وایي. په تا تعویضونه سوي دي، ځای پر ځای شرک وکړ، ځای پر ځای ځان ته غیب منسوب کړ چې زه په غیبو خبر یم. په تا تعویضونه سوي دي، په تا کوډې سوي دي، پر تا پیرانیان ناست دي. دا پیرانیان غټ هډ غواړي، دا کوچنی هډ غواړي، دا پوخ هډ غواړي، دا اوم هډ غواړي، دا تور پسه غواړي، دا بې پسه نه کېږي، دا بې غوایي نه کېږي، ته په سرطان اخته یې. پر تا پیرانیان ناست دي، پر تا داسې غټه پیرانیانو باچا ناست دی، پر تا داسې داسې دي. دا درواغجنان دي، دا دوکهبازان دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي من غش فلیس منا. که چا زموږ د ډلې انسانانو ته، چا مسلمانانو ته فریب، دوکه ورکړل، هغه زموږ له ډلې نه دی، دا دوکهبازان دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا په خپله ډله کې نه حسابي، هغه په خپلو امتیانو کې دغه مردار خواره نه حسابي. او تاسو د هغوی لمنې نیسئ چې دا ولیان دي. دا ولیان نه دي، دا مردار خوارګان دي، مردار خوري، خېټې یې له مردارو ډکې دي، فکرونه یې مردار دي، بدنونه یې مردار دي، روحان یې په ګناهونو کې ښکیل دي. دا ټول دغسې دي چې د پیسو تمه یې درته وکړه، چې پیسې یې درڅه وغوښتلې، تور پسه، تور چرګ یې درڅه وغوښتی، تور غویی یې درڅه وغوښتی، په هره پلمه چې د پیسو تمه درته وکړه، دا ولي نه دی. ولي تمه نه لري، ولي یې له الله غواړي، له بنده څخه نه غواړي. ولي دروغجن نه وي، ولي مکار نه وي، ولي دوکهباز نه وي، ولي تا په تعویض نه تیر باسي، ولي تا په تور هډو، په سپین هډو، په پاخه هډو، په اوم هډ نه تیر باسي. دا ټوله غله دي. دوی ستاسو په شتمنیو، ستاسو په دنیاو باندې هر کال عمرې ته هم ځغلي او ځانونو ته کوټې هم جوړې کړلې، په ډېرو ښایستو موټرانو کې هم ژوند ګرځي راګرځي، ډېر ښایسته ژوند یې دی. دغه تاسو چې ولیان ورته وایاست چې د مترادفه کلمه تاسو پیران، پیر تاسې ولي ته وایاست، دغه ستاسو پیران
په خپل د مچو په تعویض ځان نه رغوي، خپله میرمن اولاد نه پرغوي، د نړۍ په پرمختللو یا د افغانستان د ولایتونو په پرمختللو روغتونونو کې درملنه کوي او تاسو په اوبو رغوي، تاسو په تعویض رغوي، تاسو په دمو په چوپ رغوي. تاسو ته وایي چې د خپل پام چې دا ښځه ډاکټر ته بونه ځي کوم بوتله بیا زما تعویض اثر نه کوي. دا اوپاش ما بل اوس سره ټینګ کړی و، دا اوپاش په یوه میاشت کې ما ته 4 قضیې راغلي دي چې 4 خویندې دي چې هلته وروصل سوي وي، هغه وفات سوي دي. د ډېرو درنو کورنیو مېرمنې دي چې سرطان وې د زنډولي دي، هغه وفات سوي دي. د تور پسونو څخه اخیستله، یو نه لارې ورڅخه 3 و 2 پسونه اخیستی دي. تاسو ته وایي چې ډاکټر ته مه ځئ، دلې زما په دمه په چوپ باندې رغېږي، زه مو رغومه، دلې ستاسو کار کېږي، هر هفته به راځئ، هره 11مه ورځ به راځئ، پیسې به راوړئ، پر دې غټ پیری ناست دی. دا داسې سرطان دی چې ما کنټرول کړی دی. خو کله چې وخت پر تېر سي، میاشت وې وځنډوي، وروسته چې ډاکټر ته بوځي، د ډاکټر له ښې څخه وتلی یې، یعنې پر داسې مال چې برای زکندن وي، نو ډاکټر به څه په وکړي؟ او خپلې مېرمنې خپل اولادونه روغتونونو ته وړي، په روغتونو کې درملنه کوي. دا ستاسې دغه صاحب هغه چې ما پرون ویډیو پسې کړې وه، د دغه 200 کیسې را سره شته. ما چې پارچه پسې ویډیو کړې ده، 200 بېلابېلې کیسې زما سره شته. زه د ټولو کیسې افشا کوم. ما ته ځینې کسان وایي دا مه کوه، په دې کې د سر خطر دی. نو چې په کوم شي کې زما د اسلام خطر وي چې زما ولس په دې باندې نه پوهېږي او هغوی تېر ایستل کېږي، دا زما سر دی په کښې کې ولاړ سي. زه په کیسه کې لا نه یم. زه د یو څخه هم خار نه خورم، بیره نه لرم. په کندهار کې هم زما د دغو کسانو څخه بیره نه درلوده. په کندهار کې موږ راپورونه پر جوړ کړي دي. په کندهار کې 2020 کال و، یو دغسې ټګ د نازیې په نوم یوه خور دغسې زنډولې وه چې هغه د وینې سرطان ول، ما ته پسه راولی، غویی راولی، زه به د دې نجلۍ درملنه کوم. هغه یې ډېره وځنډوله. کله چې ډاکټر ته ورسوله، روغتون ته ولاړله، د هغې کار خلاص پر زکندن هغه خوارکي وپاس په الله تعالی دې وبخښي. خو هغه غویی موږ د دغه پیر له کوره څخه راوایستی، غویی مو بېرته د نازیې پلار ته تسلیم کړ. یعنې په کندهار کې هم زه د چا په کیسه کې نه وم، ما دا کارونه کړي دي. ځکه دا پیران یا چې تاسې ولیان ورته وایاست، دا ولیان نه دي، دا مردار خواره دي، غله دي. غل چاته ویل کېږي؟ دا غله دي، دا ولیان نه دي، دا کرامات نه لري، دا درواغ وایي. چې تاسې ورسئ په پیري مو بیروي، چې جنیات دي، پیرانیان دي، پیرۍ در باندې ناست دي، په دې مو بیروي، یا مو په ښکنځلو بیروي، یا مو په اخطار بیروي چې اوس ما ته ځینې ښکنځل کوي، ځینې ما ته اخطارونه راکوي، ځینې وایي کرامات دي. د دوی دا ټوله کراماتونه دي ما ته راسي. ما دې په کراماتو باندې چارڅه کوي ودې کې. هغه د منیر شاکر خبره ده، وایي ټوپک په نرب سره اخلي، نور چې څونه تسبیحات او شراوې کوي، کوه بې خاره کوه، لاس دې آزاد. چې څونه شراوې ښکنځل کولی سي کوي دي. ځینې کسان ما ته وایي چې په دې خلکو کار مه لره، بیا ویډیو در پسې جوړوي، عکسونه پورته کوي، ښکنځل کوي. نو مال چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر مېرمنې بي بي عایشې صدیقې باندې تور لګول کېږي، بهتان لګېږي، زما پر ژوند یې 1000 ځله ولګېږي. په کیسه کې لا نه یم چې د نبیانو پر کورنیو باندې بهتانونه لګول کېږي. زه څوک یم؟ دا بهتان، دا ښکنځل، وابي دی، مرتد دی، و انګریز دی، و د ټرمپ چی دی، د بوش زوی دی، و پلانکی دی، پلانکی دی. په کیسه کې لا نه یم، ځکه زما او د الله ترمنځ اړیکه د زه و الله سره خبر یو. په دې زه و الله سره خبر یو چې زه دا مبارزه په څونه مشکلاتو، په څونه کړاوونه کې کومه. بیرته مې توکل پر همغه الله دی. زه یو ځل بیا وایم، ولي چې الله تعالی په قرآن کې بیان کړی دی، او دغه کسان چې تاسو ولیان ورته وایاست، دونه سره لیرې دي لکه مځکه و اسمان، دغونه سره لیرې دي. هغه ولیان دي، هغه د الله دوستان دي، هغه الله ته ورتیر دي، پر الله ګران دي. هغوی د چا څخه شی نه خوري، بیادبي دې ډېره مافي. هغوی د چا و دغسې مردار شتمنیو ته هیڅ اړتیا نه لري لکه دغه ستاسې پیران چې ستاسو په جیبونو کې سترګې دي. ان ناموس نه دی ورڅخه ژغورل سوی، په ناموسونو کې سترګې دي. زه به په نورو خپرونو کې داسې کسان درته معرفي کوم چې د خلکو داسې ښځې ځان ته په نکاح کړي دي چې د یو چا په نکاح کې دي. دا مردار خواره، دا غله، دا چټل انسانان، دا درواغجنان، دا مکاران، دا ټګ انسانان، دا ټوله ټګان دي.
کرامات مرامات نسته، دا ټګان دي، ټګ غله، مردارخواره، درواغجنان، لعینان. الله تعالی پر دغسې درواغجنو لعنتونه ویلي دي، پر دوی دي لعنتونه یي. دغسې ټګان ته مه ورځئ، مه یې تعویض ته ورځئ، مه یې دم و چوپ ته ورځئ، مه یې دربار ته ورځئ. د دوی ژوند ستاسو پر پیسو ولاړ دی. والله بالله ثم بالله ستاسو پر شتمنۍ، ستاسو پر پیسو باندې دوی کاروبارونه کوي، ان دوی و سراپۍ ته ورکړي دي، سود په اخلي. ستاسو په پیسو یې ژوند دی. تاسو دغه پیسې پر ودروئ، خیرات په ټولوي. لکه دا و چې په بازار کې ټولوي چې پټوی نیولئ، د مدرسې لپاره چنده ده، د 12مې لپاره چنده ده، د پلانکۍ لپاره چنده ده، د پلانکۍ دغه دا چنده والا ټول دغسې دي. باره به مخامخ پر چوک ناست سر جنجال وي، یو به یې دا چوک زما دی، بل وایي زما دی، چې زه خپله فکر کوم. پټو بیا ورکړي فکر به کوي. تاسو پیسې مه ورکوئ. ستاسو پر پیسو، ستاسو پر شتمنۍ، ستاسو پر جایداد، ستاسو پر خولو تویولو، ستاسو پر قربانۍ باندې دوی ژوند روان دی. ستاسو پر وینه د دوی ژوند روان دی. کومه قرباني چې تاسو د دغه خبیثانو لپاره ورکوئ، که تاسو د دغه نیم الله تعالی ته رجوع وکئ، الله ته تسلیم سئ چې څه غواړئ الله یې درکوي. چې هر ډول ناروغي لرئ الله به یې درڅخه لرې کړي. چې هر ډول نسمن یې الله تعالی به ستاسې کار سم کړي. خو دغو ته مه ورځئ، دغو غلو ته یې مه ورکوئ. په اولاد یې وخورئ. کوم اولاد مریض په اولاد یې وخورئ. او هغه پیسې چې هغه ته ورکوئ و دا ټک ته یې ورکوئ، خپل اولاد ته غوښې په رانیسئ، پسه ورته حلال کړئ، په ویې خورئ، خپله سمیږي. زیاتې ناروغۍ په کوچنیانو په لویانو کې دا دی چې یا د وینې کمښت وي، یا په وینه کې د نورو اجزاو کمښت وي، یا په بدن کې د ویټامینونو کمښت وي، د منرالونو کمښت وي، د قندونو کمښت وي، دغه شیان وي. که دا کمښت تاسو په میوه ورپوره کوئ، په خوړو ورپوره کوئ، په غوښه ورپوره کوئ، تاسو دغه ټګان ته نه مجبوره کیږئ. دا ټګان ته مه ورځئ چې په کورنۍ کې مو هر ډول مریض یې، یا پلار بوځئ ډاکټر ته، یا پلار تاسې وینه وګورئ، معایناتونه یې تاسې وکړئ، کتنې یې وکړئ. وروسته به ته معلومه سه چې د دغه کس په بدن کې د څه شي کمښت دی، په وینه کې د څه شي کمښت دی. دا غلو ته مه ورځئ، دا غله دي، دا ټګماران دي، دا ټول غله دي، هېڅ استثنا نشته. چې تور چرګ تور پسه یې وغوښتی، ټګ دی، غل دی. چې پیسې یې وغوښتلې او دا یې ویل چې پر تا پیری ناست، پر تا تعویض سوی دی، په تا کوډې سوي دي، ټګ دی، غل دی. هېڅ کرامات مرامات نشته. ځینې کسان به ماته لیکي چې استثنا شته. چا چې تور پسه وغوښتی، چا چې درواغ ویل، چا چې ویل چې پر تا پیری ناست دی، چا چې ویل چې په تا تعویضونه سوي دي، په تا کوډې سوي دي، او زه ستا په تعویضو په دم په چوپ رغوم، زه داسې کوم هسې کوم. ټګ دی، غل دی، ولي نه دی، پیر نه دی. خلاص. ډېره مننه. ژوند هیله ده چې په آینده کې ماته ونه وایاست چې ته په ولیانو کار لرې، په عالمانو کار لرې. زما هدف دغه ټګان، دغه غله مردارخواره دي. هغه ولي چې الله تعالی په قرآن کریم کې ویلي هغه جلا دي. هغوی ته زموږ هم سلام دی. هغه د الله دوستان دي. موږ هم هغه پیدا کوو. موږ به د هغوی پر لار ځو. موږ به هم د هغوی لمن نیسو. موږ به هم هماغسې د هغوی سره بیعت یعنې ژمنه کوو چې تا چې څنګه ځان له ټولو ګناهونو ساتلی دی، همدغسې به زه هم ځان له ګناهونو ساتم. زه به د الله عبادت کوم. یوازې به زما او د الله ترمنځ اړیکه وي. ژمنه مې ستا سره ده، ژمنه مې له الله سره ده. زه به یوازې د یوه الله تعالی عبادت کوم. د هغه سره به په ذات په صفاتو کې څوک نه شریکوم. مننه.